د افغانستان ملي بودیجه د دولت یو رسمي او قانوني سند دی چې د یو هیواد کلني عواید او لګښتونه پکې سنجول کیږي. د اصولو له مخې د بودیجې جوړونه د مالیې وزارت د مهمو دندو څخه ګڼل کیږي. پر همدې اساس د یاد وزارت د مشرتابه له لوري بودیجې جوړونې ته لومړیتوب ورکړل سو چې په نړیوالو معیارونو برابره، شفافه او د هیوادوالو د غوښتنو سره سمه بودیجه چمتو کوي. د بودیجې جوړونې پړاوونه دا چې مالیې وزارت د هیواد ملي بودیجه ترتیبوي، نو مکلف دی چې مالی سرچینې هم ورته برابرې کړي. په ټوله کې د بودیجې جوړونه 4 پړاوونه لري. یو د بودیجې ترتیب، 2 د بودیجې تصویب، 3 د بودیجې اجرا او د بودیجې کنټرول. یو د بودیجې ترتیب. د بودیجې ترتیب چې یو تخنیکی او مسلکی پړاو دی، چارې د مالی وزارت پر مخ وړي. کله چې د بودیجې ترتیب پیلېږي، ټول وزارتونه او خپلواکي ادارې مکلف دي چې د راتلونکي مالی کال لپاره د خپلو لګښتونو مالی طرحې په بودیجه کې د شاملېدو په موخه له مالی وزارت سره شریکې کړي، ترڅو یاد وزارت یې مالی حد ته په کتو ملي بودیجه کې شامل کړي. کله چې بودیجوي واحدونه د خپلو مالی طرحو پر بنسټ د بودیجې غوښتنه کوي، نو مالی وزارت ته رجوع کوي او د بودیجې لوی ریاست د متخصصینو سره ناستې کوي چې دغو ناستو ته د بودیجې استماعیه غونډې وایي. کله چې د ټولو بودیجوي واحدونو استماعیه ناستې پای ته ورسیږي، د بودیجې لوی ریاست د مالي اصولو او د راتلونکي کال عوایدو ته په کتو سره د ملي بودیجې مسوده ترتیبوي، چې له ترتیب وروسته دغه مسوده د ملي بودیجې کمیټې ته د کتنې په موخه سپارل کیږي. د کمیټې د کتنې او ارزونې وروسته د بودیجې عمومي ریاست د یاد کمیټې وړاندیزونه په پام کې نیسي، چې په پای کې یاد مسوده د نورو اجراتو لپاره د مالی محترم وزیر ته وړاندې کیږي. 2 د بودیجې تصویب. کله چې د بودیجې مسوده د مالی وزارت لوري ترتیب سي، نو د مالی محترم وزیر د تصویب په موخه د افغانستان اسلامي امارت وزیرانو شورا ته وړاندې کوي. یا د شورا یې تر بحث او کتنو وروسته تاییدوي او له تاییدې وروسته یې د توشیح په موخه د افغانستان اسلامي امارت عالی قدر امیر المؤمنین ته وړاندې کوي، چې له دې سره د بودیجې مسوده قانوني بڼه غوره کوي. 3 د بودیجې اجرا. کله چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه د بودیجې مسوده توشیح کړي، د چارو ادارې لوري د اجرا په موخه مالی وزارت ته استول کیږي. مالی وزارت یې د متحد المال مکتوب او سیستم له لارې ټولو بودیجوي واحدونو ته د راتلونکي کال د ملي بودیجې سهمیه استوي. 4 د بودیجې کنټرول. کله چې د بودیجې اجرا پیلېږي، نو مالی وزارت دا صلاحیت لري چې د ملي بودیجې د اجرا څخه کنټرول وکړي. په هر بودیجوي واحد کې د مالی وزارت اړوند د خزاین لوی ریاست کنټرولران شتون لري، چې د بودیجې په اجرا کې د هغې څخه په شفاف ډول کنټرول کوي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له واکمنېدو راوروسته د افغانستان ملي بودیجه په بشپړه توګه له خپلو کورنۍ عوایدو څخه تمویلېږي او هیڅ بودیجوي ملاتړ نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر حکومت شاوخوا 15% بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه. ګام پر ګام د ځان بسیا افغانستان په لور.